बुजुर्ग दे जबा वाला ډیر تلم هغه بچا پسې مونږ نه کول ما ورته وی چې دا څه چل دی ما پسې یو دو مونږ کړی دو مازیګرا مونږ زما جمعه ته براغه مونږ نه ډیر لوی عالم ډیر مې تنگ کو چې تنگ مې کو نو کوټه ته نه نهستم او راته وی چې پرې دې مې نه صدر توخه ماننا جی زه یریګم واسه حل راته وی پوه خو یې کنه مولای هر څه درته معلوم دي د عمل درته معلوم دي خلق درته معلوم دي عقیده درته معلومی دي مالاو ول منز بنی آدم سره په صف کې کیږي او بنی آدم پسین کیږي دا ټیک ده مالاو وېدې چې جمعه تلار شم خو نه را سره صف کې بنی آدم ولاړی او نه مخ کې بنی آدم ولاړ او کوي زما دې مخ ته لاس کوي درته وخمس مال نه چې ورکه می خیال کو مالمان او سبلا جوړ نه کی هغه خلق لا مولانا ثنا الله پانی پتی رحمت الله علیه لیکلی دي د یمحو الله ما یشاء په زمن کې قران کې آیات راځي یمحو الله الله چې وغواړي نو د چالي کله تقدیر محو کی د مجدد الفسانی رحمت الله علیه د زامنو یو استاد مولانا طاهر نامه یو تفسیر مظهری کې دا ځای وګوره مجدد الفسانی رحمت الله علیه په مراقبه کې ناستو په لوح محفوظ نظر پریوت الته چې ولیدل نو دا د زامنو استاد چې مولانا طاهر دا شقی لیکلی شو شقی مانا بدبخت ازلی بدبخت مجدد الفزانی رحمت الله علیه ډیر خپش چې دا سړی زما د زامنو استاد دی او دا خو ډیره بده خبره ده ډیر لوی عالم دی مجدد الفزانی رحمت الله علیه فرمایي چې ما تر آیات شو چې د نیکانو د مسلمانانو په دعا باندې تقدیر امرت کیږي نو ما دعاګانې شروع لکه دا ډاکټر اقبال شعر دی چې نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر د مرد مومن نگاہ چی نو پاغه تقدیرم بدل شي دعاګانې مې شروع کړې یو میاشت مې الله تزاری وکړه چې خدای دا مولانا طاهر باندې رحم وکړي چې میاش پس می بیا مراقبه وکړه په لوح محفوظ می نظر پریوتو نو مولانا طاهر می ولیدو چې د شقی په ځای سعید لیکل شوی یعنی د بدبخت په ځای نیکبخت لیکل هغه خلق عنقاش اوس الدنيا جیفه وطالبها کلاب دنیا یو مردار ده او طلب کون کی سپی دی اوس چونکه ټول اهلی دنیا شو نو چې ټول اهلی دنیا شو نو مولانا روم کې یو غاټ بم غرزوله چې اهل دنیا چو سگے دیوانا ان اهل دنیا چو سگے دیوانا ان گوش شو ارضی چو بس بیگان ان تیرا جمعہ باندے یو طالب مانا تپوسو کو چی دے الحمدو کی خطا تیرا مدت رکھنا یو دا خبر پکی پاتے دا چی ټول قرآن کے سور لسورت دی ټول قرآن کے تمرا سورت دی تو دی تمرا دی لکا نه د دین واورې ده کله ته معلوم دي عزیزانو ټول قران کې دا وشماري یو سل سورلس ما ویلې یا دوی ویلې دا وشماري او افسوس بدای چې تاسو ته معلوم نه دی وجه یعنی وجه صدا وجه دا ده چې
دی کتاب سره مینا نشتا همیشه د پاره د هغه کتاب خط و خال خلق یادئی چې کوم کتاب سره د سړی مینا نو دی کتاب سره محبت نشته نو دی وجنه دا پتم نشته چې دی کې څو صورت ہے یا دی صورت تداولی وی دی صورت تداولی وی دی صورت تداولی وی دی صورت تداولی مجنون تا چاوی چه دا سا کتاب دی چار وقت دلاس کی نیولی یو گوری چه گورو دی سر دی پی ورکٹ کری یو دا کتاب مطالعہ کے اغا ورطوی چه دا یار دا خط و خال نخی پکیوی چه دا یار دا خط و خال نخی پکیوی زورن سر پا مطالعہ دا کتاب فخیم کم کتاب کی چه دا یار دا خط و خال نخیوی اغین زیاد خون پا بلا مطالعہ کی دے چلتا نو دی کتاب کی زما دا یار دا خط و خال نخیوی قرآن کریم کی دا اللہ دا جمال او دا اللہ دا جلال او دا اللہ دا شفقت او دا غد رحم او دا غد کرم نخی نو عزیزانو دا زتاستا ایمانی ویما چه ما کم زمانہ کی دا قرآن ترجمہ بچی پڑھاولا نو ما دا سمر تفاسیر چه مشہور دی دیکھ یو دا سے نو چه ما بپی نکتو نور ستاسو دوا برکت تے زما حفظم خدا ما چه صد نظر اوتی دی مارا تا یادم دی دا زه چه سمر تقریرنا 15 سال ویخکال اوشو ما 15 منٹم چره تقریر تا سوچ نده کری 15 منٹ نازیزانو دا سے لفظ نشتا او دا سے مشکل نشتا چه ما دا غیر تحت پاکزان رسول ہے ندے چه سمر زما واسکید قرآن کریم دا خدای دا جمال او دا غد جلال او دا غد شان کلام دے و دا سمر سپکا خبره دا چه مسلمان تا دام نورزی چه زمان دی کتاب تا دا لفظ قرآن ولی وی دا لفظ قرآن ورطا ولی وی دا کلا نازل دے سمر مدہ کے نازل دے پدی پوئی مونگا بلا پیا چولے دا خو پوئی دیو کنا پوئی دیو کجوندی نرانی دیکی گیو پا مرگ رانی دیشن بس خوصا الحمد قل ہو پیو وائیو نوری وائیو چی بیختے اور پسیوزی چی ارس ورسرکی نو عزیزانو دا دی کتاب متعلق یو خاص درد زرکی پیدا کول پکار زکا چی بل سشتانا طالب بناستی چرتا عزیزانو ما چی دی صورت تا صورت فاتحہ ہوئی علامہ قرطبی لکلی دی چی دا قرآن دا ہر یو صورت سو خاصیت بھی بعضی صورتون دا سی دی چی التا تسمیہ دا کل شیوی پا اسم دا جز باندے لکہ دی پسی صورت تا صورت بقرہ وائی نو صورت بقرہ ورطا ذکر ہوئی چی اغی کے مخی دا موسیٰ علیہ السلام دا اغوا ذکر دے نو بقرہ عربی کے اغوا تا ہوئی نو طول صورت چی دے پا یو جز مسمع شوئے دی صورت تا صورت الفاتحہ ہوئی علامہ قرطبی ہوئی چی دا فاتحی وجہ دادا چی یا خود دیتا فاتحہ ذکروئی چی پا دی افتتاح دا منس کی منس چی دے اغا پا دی صورت باندے شروع کی نو افتتاح شروع دا شیطا وئی پا دی صورت منس شروع کی دا دی وجہ نا دی صورت تا صورت الفاتحہ وئی یا دا وجہ دا یا دا وجہ دا چی پا دی صورت باندے افتتاح دا قرآن کی گی دا قرآن شروع چی دنو اغا پا دی صورت باندی کی
اوس که یو بل خلجان دی په دماغو کې راغی چې دا صورت باندې افتتاح د قرآن په دنیا کې کیږي، دیو جن ورته سورۃ فاتحه وایي، که اسمانونو کې په دې صورت باندې افتتاح د قرآن شوی دې ته لږ وخت کېده. عزیزانو د قرآن کریم دو قسمه ترتیب دی. یو هغه ترتیب دی د قرآن چې په لوح محفوظ باندې لیکل شو، او یو هغه ترتیب د قرآن د نزول دی. نزول د قرآن چې کوم دی هغه مختلف شوی دی، کلمه کلمه، آیات آیات، سورت سورت وغیرہ وغیرہ. دا په 23 کاله کې نازل شوی دی. 23 کاله کې په لوح محفوظ باندې دا قرآن کمپلیټ لیکل شوی. اوس دا موجوده ترتیب د قرآن چې دی دا هغه ترتیب دی چې کوم ترتیب باندې دا قرآن په لوح محفوظ لیکل شوی. په دې اوس دا طالبان حضرات علما پوهیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تب څو وخت کې آیات راغې نو التبه حکم کو صحابه ہوتا چې دا آیات پلانی ځای کې کېدي، دا پلانی صورت سره کېدي، دا کلمه پلانی ځای سره کېدي. بیا دا قرآن چې دی دا په 3 قسمه سیزونو باندې لیکل شوی. یو د اوسای په سرمنه باندې، یو د قجورو په پانو باندې، یو د اوخ په دې کوب کې یو پلن اډو کې په هغه باندې قرآن کریم بچ نازلې ده. نو هغه زمانہ کې کاغذ وغیرہ خو نو په دې 3 قسمه سيزونو باندې د قرآن د الفاظو کتابت وکړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد چې څو وخت کې د قرآن لا د کتاب شکل ورکړی کېدو د صدیق اکبر په زمانہ کې، نو دا په هغه ترتیب باندې ورکړل شوی دی چې کوم ترتیب په لوح محفوظ لیکل. اوس تاسو به دا وایئ چې دغه وخت کې لوح محفوظ چاته ښکارېده. عزیزانو اوس خو دې زمانہ کې او دا خبره په کار ځکه نه ده چې دې وخت کې لوح محفوظ او سدرۃ المنتهى چاته ښکاري. ځکه خو لغوندې یو 2 بڑی سی پیدا کاو پراپیگنڈا بدیو کیو ته چرته یو ګوټ کې کېنا دا سه پراپیگنڈا بدیو شي چې په ژوندۍ باندې پارش محله کې کېنی. نو دی وخت کې خو تعجب خبره ده نه، او دا اورېدو درته نه هم خپل لیدو خبرې درته کوم چې یو بزرگ تا ورغلی او منو مونږ ناستو هغه لږ لیټ راووتو د کوټې نه. ما ورته چې حضرت مونږ ډېر وخت تېر کو. ما ته وی چې زه لږ مصروف وما، خدای سره مې په ټلیفون خبرې کولې. ما ته ویلي سړی اوس هم ژوندی دی، ډېر مریدان دي، بزرگ دی. نو نن سبا بزرګي څه دی؟ یو ښځې ته چا وویل د ګډا چل درځي، وی خوري ګډا څه ته وي؟ خو ځان خوځولو ته وي، ځان خوځوه به دغې ته ګډا وي. اوس خو زبرګان ډېر زیات دي، خو هغه زبرګان لاړه چې هغه په حقیقي معنو کې به لوح محفوظ لیده، په اصلي معنو کې. رحمان بابا 3.5 کالو هغه وی خدایه څه شو؟ هغه ما لیدلي خلک، خدایه څه شو؟ هغه ما لیدلي خلق، په ظاهر په باطن ښکلي ښکلي خلق. اوس ټول دا مونږ او تاسو غوندې کوڅه ډب پاتې یو.